چمن راشي ګستاخی کا د شبنم پسیر عمر یو زمان کړي چې کیشور د افغانانو موتر کا چې کیشور د افغانانو موتر کا د هر بیت مصر می زلفي د خوبان کړي الهی د خپل حبیب له برکته الهی د خپل حبیب له برکته دا ساده انشاء رنگینه د رحمان کړي په سټیج ناس ډېر قدرمنو او بیا زمونږه د عباد تراب والد صاحب احمد خان لالا او شکر دی ډېر زاړه ملګري هم پکې میلاو شو زمونږ زوړ اشنا زوړ یار خوږ د کندهار غزل خوږ مې د په زړه کسه کندهار مې ولیدو ملګرو خبرو کې لاندې هم ډېر مشران ناست وو شاعري مو شوه نظمونو کې مستایل شو خبرې ډېرې وشوې یقینا چې ځینې وخت سړي سره لفظونه هم بیا که څو موږ ځان ته شاعران وایو د لفظونو هنرمند وایو خو بعضې کیفیت داسې راشي چې په هغې کې بیا لفظونه هغه موږ سره بیا ملګرتیا نه کوي پښتو یو ټپه ده چې اول مې فکر درته نه اول می فکر درته نه و اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دي نه تر څو پورې چې د عباد تراب خبره ده زما خو سره تقریبا کال یو نیم کال به کېږي چې داسې یو تعلق جوړ شو او هغه تعلق په دې بنیاد باندې چې زما داسې د 11 کالو زوی ډېرو ملګرو ته پته ده د کینسر مریض دی نو په هغه سلسله کې زه لاهور ته چونکې اقبال کوثر ماما زما ډېر زوړ یار دی د زمانو زه خو دته مې ټلیفون وکړو دغسې لاهور ته لاړم نو په هغه شپه باندې بزمي دي او عباد دي دا ټول راغلي نو دا زموږ ډومبی ملاقات و خو ما دا هلک چې ولیدو بهرحال د هغې نه پس یو داسې تعلق جوړ شو چې داسې به درته ووایم چې بس لکه د یو کشر رور غوندې یو تابعدار کشر په حیث معنی او دا تعلق د هغه د دې مرګ نه یعنی 2 ورځې مخکې د ما په خیال د مرګ نه 2 ورځې مخکې هغه چې ما سره په ټلیفون په موبایل باندې خبرې اترې کړې وې هغه برقرار و زه په دې موقع باندې یو بله خبره کول غواړم چې احمد خان لالا د حوصلې ته د دوی د خاندان د صبر او حوصلې ته هم زه سلام پیش کوم خو دا ورته هم وایم چې که دوی فخر کوي ویاړ کوي نو ځکه دې کوي چې که احمد خان لالا ته خپل والد صاحب یا دوی الله دې لري د جایداد د مال وراثت به پرېږدي خو په دې خبره ډېر په فخر دا فخر کولی شي چې د ده په بچو کې عباد هغه د ویاړ انسان دی او چې هغه د خپل مال او جایداد نه علاوه د قام ته د ولس ته یو علمي او ادبي میراث هم چې کوم دی نو هغه به هم پرېږدي نو په دې لحاظ باندې هغه ډېر زیات د ستاینې او د هغه د کار او د زیات دغه ټولې خبرې ملګرو وکړي خوشحال بابا یو څو شعرونه راته رایه شو دا د هغه زوی نظام چې هغه ډېر ښکلی مو په دغه په زامنو کې او دغه رنګ په ډېر ځوانۍ کې ورته مونږ وایو عباد هم زما په خیال چې 22 کلنو غالبا ځوانۍ مرګ و نو خوشحال بابا وایي چې په الله تعالی ته وایي چې په لخت کې هغه مخورې په چینجو په لخت کې هغه مخورې په چینجو چې د هیڅ چا پرې پرزونه و ځوانه کا چې د کام په ننګ کې عمر هغه زویه چې د کام په ننګ کې عمر هغه زویه په دنیا کې د بابا غاړه کلکه او د نظام د غشي یو برابر نه دی د نظام د غشي یو برابر نه دی که خوشحال په زړه خوړلي څو ناوکه نو دا یقینا چې افسوس وي یو کاکړی غاړه راته رایاده شو چې هغه کې وایي د ځوانۍ د مرګ
چې د خونه سخته لرګیه پړک به وچوي که خبر شوي د ځوانانو له مرګیه. نو خو سره د دې چې مونږه یقینا هغه د ځوانۍ مرګ وي د بم ګزار وي او بم چې ګزار شي ټوله ځمکه اړچوي نه. خو زه دا یو خبره کوم، زما تعلق د صوابۍ سره دی. په دې پېښور کې ډېرو ملګرو ته پته ده د قلم مزدوري ما ورځپاڼه ایکسپریس سره کندهار ملګری ناست دی. زه نن دلته دا څنګه چې افغاني صاحب خبره وکړه، موږ څه ملګري د 400 څه د لاهور څه د یو ځای د مومندو مبارز مومند وصال، دا موږ کمې خبرې او کم څیز دې ځای ته راښکو دلته لی رسولو او دوی سره یو تعلق جوړ شو. په دې ستاسو په دې علاقه کې به ډېر معتبر خلک مري، 3 ورځې غم به وي، میاشت غم به وي، څلوېښتي به وي، خو د هغې نه پس به بیا هېڅوک د یادولو نه وي، نه به دومره په مرګ نه پس چې کوم دی که نه دومره درناوی. زما په خیال چې دا هم ډېره د ویاړ او د فخر خبره ده چې په دومره لږ عمر کې عباد تراب چې کوم دی نو دا لکه زما زوی بوزم لاهور ته کینسر هسپتال ته، نو د 2-3-4 ځله ما نه ډېره سخته داسې ماته به لالا وي، ماته به چې لالا ته اقبال لالا سره هم راځي، خو هم زموږ لالا دی، خو ما سره ته ولې نه راځي دلته ما سره ښه ښکلې ځای دی دلته به شپه. نو ما به ورته ویم زه د هغه نه چې NOC واخلو نو میلې به تا سره زه شپه کوم. بهرحال یو ورځ ما ورسره بیا واده وکړه او دې مو هم رضا کو، دته مو ما ورته کال ورته وکړه چې اقبال کوثر هم راشي، ما سره هغه زوی هم رنځور. د په کومه مینه چې هغه د موږ د روټۍ د دغه دپاره کوم انتظام وکړو او هغه شپه موږ تېره کړه هلته د ده په فلیټ کې او ناوخته پورې مو ډېرې ګپې شپې ولګولې. زه یو بله خبره کوم، د دې ملګرو په نوټس کې به وي، دوی به پرې هم ښه پوه وي. د عباد زغه ته زه حیران وم او موږ چې به څه بحث کولو ادبي بحث به مو کولو که موږ به د پښتو ادب په تاریخ خبره کوله نو دا هلک به په هغې کې ټیک ټاک موږ سره برخه اخیسته او خبره به یې کوله که چېرته موږ به خطا کېدو نو نه لالا دا خبره داسې نه ده داسې ده. یعنې د دې انسان تنقیدي بصیرت دله چې الله تعالی کوم تنقیدي بصیرت ورکړو او بله دا ده چې سنجیدګي ډېر سنجیده مهذبه یو تربیت یافته پښتون چې موږ څه ته ویلی شو نو عباد تا به چې بالکل دی یعنې په دغه ټولو خصلتونو باندې رنګ او پالش شوی انسان و. او زه به بیا ډېرو چې موږ به چېرته بحث کولو زه به داسې محتاط وم په خپلو خبرو کې به هم احتیاط کولو چې دا خو موږ دغه ګڼلو هغه چوپ او رستم چې څه ته وایي یا هغه خاموش مجاهد چې څه ته ویلی شي. نو د دې هلک کې دا هم یو ډېره لویه خوبي وه چې ډېر زیاته مطالعه کړې وه، نه یوازې د پښتو ادب. یعنې زه حیران وم چې ده به موږ سره بحث کولو په هغې کې به د اردو که هغه به د فکشن خبره وه، که هغه به د نظم خبره وه، که هغه به د خاکي خبره وه، که هغه به د ناول خبره وه، یعنې د اصنافو حوالې سره هم دا او بیا د شخصیاتو باره کې او بیا د حمزه صاحب په باره کې د دې مرګ نه زما په خیال په فیسبوک به اوس هم یو 15 جوړوان دی زموږ یو ملګری کندهار پرې دا ټول ملګري پېژني ډاکټر محمد زبیر اسرت هغه یو غزل شعر کو په غزل کې یو مصرع هغه شعر مفهوم نه خو یو مصرع بیخي لکه د حمزه بابا د یو شعر مصرع نو د پې عباد په کمنټس وکړل چې یاره دا د حمزه صاحب دغه داسې یو شکل نشته نو ما د هغې جواب کې د حمزه بابا هغه شعر ټول په کمنټس کې دغه کو دا لکه د دې لږ دومره نظر هغه څه ته چې بصیرت ویلی شي. نو بل زه یو یعنې هغه خو اقبال هم خبره وکړه چې یو ډېر ځیږ پښتون خو روشنخیال پښتون وسیع النظر پښتون ډېر د هر زړه خاوند او د همدردۍ دې ملګرو ذکر وکړو یقینا چې ډېر زیات یعنې څه ته چې بشر دوست او انسان دوست موږ ویلی شو
دا پکې هم ډېر یعنی جلتے ہیں کوئی اور تڑپتے ہیں ہم امیر سارا جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. د دې سړي په زړه کې د ټول او خاص کر زموږ د پښتنو او د انسانانو باره کې بم بل حافظه ولا خدای پاک ډېره زبردست حافظه ورکړې وه. او دا خو ما بیګا احمد خان له سره خبره کوله دوی چې موږ له خو اوس پته ولګېده. نو ما ورته وی چې دا خو هغه حمزه بابا هغه شعرونه چې لوړګني د شاعرانو قدر نه کا غورځولي لالونه په ډیران دي. په خپل کور کې حمزه قدر د چا نه وي د عربو خلک کم دي چې جان دي. نو مې د کلي نور خور کړمېدنه او دا وروسته خو بیا سړي ته پته ولګي چې یاره زما په دې کور کې بهرحال درېیمه هر ملګری چې راځي سره زما چېرې عباد یو ډېر مینهناک انسان و. زه وایم مینهناک و خو د هغه د مینې د محبت دې مساواتو ته وګورئ دې توازن ته وګورئ دې ویش ته وګورئ چې هر ملګری دا دعوه کوي چې ما سره ډېر ښه تعلق و ما سره ډېره مینه وه. یعنې دې کې هم دې انسان چې کوم دی څه کم او زیاتې نه دی پرېښودی چې مثال اقبال کوثر دا دعوه وکړي چې نه ما سره ډېر ښه تعلق و ما سره ډېره مینه وه او تا سره هغه عمره نه وه. زه په خپل ځای دعوهګیر یم چې نه ما سره تا نه زیاته مینه وه. دا د دې یو بل د عباد چې کوم دی نو ډېر لوی خاصیت و. خبرې که موږ هر څومره وکړو او بېګا خدای ګواه دی زه ډېر زیات په دې خوشحاله شوم د هغوی د والد صاحب په دې خبره باندې چې ډېر د حوصلې ډېر ډاډ یعنې موږ ته یې ډاډ راکولو. یقینا یعنی یو زوی ته د خپل پلار جنازې ته اوږه ورکول دا خو د عمر یار دغه تقاضا وي دومره خو د یو ځوان زوی جنازې ته یو بوډا یا یو دغه پلار چې کوم دی نو هغه اوږه ورکوي نو دا هغه وایي ګرم هغه دی چې چېرته اور بلیږي. خو زه د دوی د حوصلې ته د دوی د روڼو د زبیر عطاالله ما سره بیګا ناستو نو موږ ډېرې خبرې وکړې او ډېر شعرونه یې هم راته د هغوی ووي. هغوی کار کړی دی شعرونه دي نثر دی او دغه ټول چې کوم دی نو دا د هغه یو داسې یعنې میراث دی چې دا د ټول قام د ټول بلکې د انسانانو دپاره د هغه شعرونه او د هغه لیکونه نو دا هم یو ډېر لوی علمي او دغه کار یې کړی دی او دا به دی ژوندی وي ځکه چې داسې خلک څنګه چې ملګرو خبره وکړه دا د مرګ نه وي. او خوشحال بابا وایي که نه چې کل ګټنه د تورې که کابل دی که کشمیر میړني دي چې یادېږي په سندرو هم په ویر. نو دا عباد به چې تر څو پورې دا دنیا آباده ده نو عباد به په سندرو کې هم ستایلی کېږي او په ویر کې به هم ستایلی کېږي. او که ستاسو خیال یې موږ دا پښتانه زموږ دغه هسې څوک په ویر کې هم څوک هسې څوک نه ستایي چې د هغه څه کردار نه وي او د هغه کردار گفتار خوی بوی خصلتونه یعنې بالکل یو منفرد غونې دغه په داسې عمر کې خو د چا خبره د ځوانۍ په عمر کې خو د داسې ځوانانو نه ډېرې کوتاهی کېږي. موږ چې په کومه ټولنه کې ژوند کوو په کومه معاشره کې او بیا کومه آلودګي ده کلتوري آلودګي ده تهذیبي آلودګي ده اخلاقي زوال دی په دې ټول دومره ګنده ماحول کې ځان چې کوم دی نو د دغه ټولو قباحتونو نه او غلاظتونو نه پاک ساتل دا زما په خیال هغه رحمان بابا وایي چې ځینې ولیان پیغمبران کړل نه چې هر سړی ولی او پیغمبر دی جدانه قدر یو لال پکې پیدا کا نور جهان واړه د تورو کاڼو غر دی. نو دا عباد هم په هغه دغه کې راځي. بهرحال زه وخت هم نور نه اخلم او کم درد یا کم تکلیف چې ذاتي طور ما ته را رسېدلی دی زه څومره کمې محسوسوم لکه ما ته بېګام چې زه راتلم وختي ما ته هغه زما رنځور زوی ټلیفون وکړو ما ته یې دا مې ووي چې ماله به دغه تصویران رالیږي او ماله به ویډیوګانې رالیږي. هغه یو شپه هغه ماشوم دی خو په هغه یو شپه کې هغه مونږ چې هلته شپه وه او هغه مریض دی
او دوه سره کومه مینه او دغه وکړو نو دلته په دې په فلیټ کې داسې هغه دوه تورې غونې لګولې دي هغه نو هغه زما زوی ورته وایي چې کاکا دا نو ورته وایي چې ستا خوښې دي که دغه دي نو هغه داسې دغه غونې شو وایي نه دا ځان سره واخله ما ولې نه دا نه مې ده ته به یې بعده ته دا دغه بیا راوړې اخلې به وله وایي بلکل ده سره زما لاله را واده را وایي هغه وایي زریاب نه مې دی وایي زریابه چې بیا راځي دا به زه تاله در کوم دا به زه تاله اخلم نو هغه یو شپه کې زما هغه د زوی زړه ګټل نو یقینا چې هغه د زړونو بادشاه او د ټولو نه لوی دولت ډېر لوی دولت هغه دا دی چې د خلکو په زړونو کې الله تعالی ستا احترام او ستا مینه پیدا کی زه خپلې خبرې دا یو شعر هغه ته د هغه روح ته ډالی کوم او خبرې هم ختموم چې زه که یم او که زه نه یم زه که یم او که زه نه یم زما ذکر به موجود وي زه که یم او که زه نه یم زما ذکر به موجود وي زما روح به در سره وي زما فکر به موجود وي ډېره مننه